خپلو لوبغاړو ته د پاکستاني کرکټ بورډ سخت خبرداری. د پاکستان کرکټ بورډ کې له څو ورځو نه اندریو راهیسې دا ځل د دغه بورډ مشر خپلو لوبغاړو ته سخت خبرداری ورکړی. د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي په دې وروستیو کې د لوبډلې پر کارکردګۍ د نیوکو په درشل کې د کرکټ د کیفیت د ښه کولو لپاره په سیسټم کې د پام وړ بدلون اعلان کړ. محسن نقوي د سپینو سور توپ لپاره د لوبډلې د مشهور روزونکو ګاري کرسټن او جیسن ګلسپي په ګډون د پی سی بي له شریکانو سره خبرې کړي. پاکستاني کرکټ بورډ چې په دې وروستیو کې د غوروي کمیټې غړي له دندې لرې کړي د لوبډلې مشهور روزونکي او دا راز د سور او سپین توپ لپاره لوبډل مشران د غوروي کمیټې ته شامل کړي دي. ښاغلي نقوي د پاکستان ملي لوبډلې د توپوهنې له روزونکي محمد یوسف سره د شاهین افریدي وروستي ناسم چلند ته هم اشاره وکړه او ویل لوبغاړي باید ډیسپلین مراعات کړي او په لوبډله کې له ډلهبازۍ لاس واخلي. له ډیسپلین د سرغړونکو لوبغاړو پر وړاندې به زغم صفر وي، حتی په لوبډله کې به ځای ورنه کړل شي. نوموړي همدارنګه د لوبغاړو فټنس حتمي او د ټاکنې بهیر مهمه برخه وګرځوله او زیاته یې کړه چې له دې وروسته به له هر لوبغاړي په هرو 3 میاشتو کې د فټنس ازموینه اخیستل کیږي. همدارنګه پریکړه وشوه چې د بهرنیو لیګونو د لوبولو لپاره د NOC ترلاسه کولو لپاره د لوبغاړو غوښتنلیکونو په پام کې نیولو سره به سختې تخنیکي لارښوونې په پام کې ونیول شي چې اصلي موخه به د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو فټنس او شتون ډاډمن کول وي او یوازې هغه لوبغاړي چې د لوړ فټنس او فعالیت معیارونه لري NOC یا په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو د اجازې سند به ترلاسه کوي. د پاکستاني بورډ له غونډې په خپره شوې خبرپاڼه کې همدا راز راغلی چې پریکړه وشوه ټول لوبغاړي به په اجباري ډول کورني کرکټ ته حاضریږي او د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو تر ټاکلو مخکې به د غوراوي برخې کسان دا مسله په پام کې نیسي. د پاکستان کرکټ بورډ دا بدلونونه په داسې حال کې راوړي چې هیڅوک د پاکستان ملي لوبډلې له وروستیو لوبو او په نړیوال جام کې له کارکردګیو راضي نه دي.